قدرمنو لیدونکو د دې مهال تازه او مهمه خبرونو ته د ډیوا افغان چینل څخه ښه راغلاست. پاکستانی طالبان د پاکستانی عسکرو یو موټر یې په بم الوزولی او پکې ناست ټول عسکر یې هلاک کړي دي. محمد خراساني چې ځان د پاکستانی طالبانو ویان بولي سرخط ورځپاڼې ته ویلي چې دغه چاودنه د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د پاکستان پر عسکرو کړې ده. دی وايي په چاودنه کې موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او پکې سپاره ټول عسکر وژل شوي دي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حقاني شبکې 15 کسیزه ډله نیولې ملي امنیت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه 15 کسیزې ډلې مشري د نقیب الله په نوم یو تن کوله چې په عبدالحی مشهور او د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت یې درلود. په اعلامیه کې تور پور شوی چې دغه ډلې د پاکستان د استخباراتي ادارې ASA سره اړیکې درلودې او د هغوی په اشاره یې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ورانکاري عملونه کول. ولسمشر غني په نیمروز کې د وروستۍ پیښې د پوره پلټلو امر کړی. افغان ولسمشر ویلي په نیمروز کې د هوایي برید پر مهال د ملکیانو پر مرګ ژوبله سخت خواشینی دی او افغان چارواکو ته د پیښې د پوره پلټلو امر کړی دی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر اشرف غني په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي چې د نیمروز سیمه‌ییز چارواکي معذف شوي چې زیانمنو کورنیو ته بشپړه رسیدګي وکړي. قدرمن لیدونکو که یا د ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلی وي نو ویډیو مو لایک او ډیوا افغان چینل سبسکرایب کړئ.